سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیالله امینی هرکلی وایم. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړی استازی تیره ورځ د څلور ورځني سفر په موخه پاکستان ته ورسید. په پاکستان کې د امریکا سفارت ویلي زلمی خلیزاد به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو او مذهبي مشرانو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. له دې سره سم ولسمشر غني هم تیره ورځ د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر او دوه اړخیزو همکاریو په اړه ټلیفوني خبرې کړي دي. د ولسمشرۍ واڼې د خبرپاڼې له مخې په دغو ټلیفوني خبرو کې همداراز دواړو لورو یو بل ته د سفر بلنه هم ورکړې چې د دواړو خواو لخوا منل شوې ده. له دې سره سم افغان حکومت وایي افغانستان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او په دې برخه کې ټولیزو همکاریو ته اړتیا ده. د ملي امنیت سلاکار او د څارګرۍ ملي ادارې لوی مشر تیره ورځ د چین، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او قرغیزستان له سفیرانو سره په کتنه کې همداراز د سیمه ییزو همکاریو پر پیاوړتیا هم بحث شوی دی. د یادو هیوادونو سفیرانو هم له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغان حکومت د هڅو ستاینه کړې او ټینګار کړی چې له افغانستان سره په دې اړه هر ډول همکاریو ته چمتو دي. په لوګر کې د آسیا بنسټ لخوا 400 ښځینه زده کوونکو ته ژمني کورسونه پیل شوي دي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي یاد کورسونه د مرکز پل علم په ګډون په 4 ولسوالیو کې بېوزله زده کوونکو ته جوړ شوي دي. دغه ژمني کورسونه د نجونو په ښوونځیو کې جوړ شوي او هغه زده کوونکي یې د ځان لپاره ډېر ګټور بولي چې کورنیو په شخصي کورسونو کې د زده کړو اجازه نه ورکوله. به ما قسم کورس ها زیادتر ضرورت است به خاطر که فامیل ها زیادتر اجازه نمیدن که دخترها به کورس های دیگه بره، پس که در مکتب خود ما باشد فامیل زیادتر اجازه میده. تقریبا در 4 ولسوالی بر 400 دختر این پروگرام مد نظر گرفتن. اگر به تمام ولسوالی های ولایت لوگر و به تمام مکاتب مد نظر گرفته شود خیلی خوب خواهد بود. در کورس که آمادگی کنکور است در اول جدید آغاز کردیم کورس، تقریبا 70 نفر در اشتراک داره که صنف 10 11 12 هستند و آمادگی کنکور میخوانند و صنف 7 8 9 ما یک صنف دیگه هستند که مضامین ساینسی رو تدریس میشه. کوم کورسونه چې موږ په خپل اړوندو ښوونځیو کې جوړ کړي دي دا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره دي. هر هغه زده کوونکی چې د دې توان ونه لري چې په خصوصي کورسونو کې زده کړې وکړي دوی کولی شي چې په دغو کورسونو کې خپل نوم ثبت کړي او ګډون وکړي. په بدخشان کې د واورېژ یا برف کوچ له امله 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار وایي په دې پیښه کې چې تیره ورځ د راغستان ولسوالۍ په زرنداب سیمه کې رامنځته شوي 3 نور کسان هم ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د درنې واورې ورېدنې له امله د دغه ولایت له مرکز سره د یو شمېر ولسوالیو لارې هم بندې شوي دي. او د سولې ولسي حرکت غړو په هیواد کې د اوربند او د سولې ټینګښت په موخه تیره ورځ په کندهار کې لاریون وکړ. دوی په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو له استازو، طالبانو او افغان حکومت غوښتل چې د سولې د راوستو په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. دوی همداراز په یو پرېکړه لیک کې له طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې له دوی سره د سولې په موخه وګوري. د یادولو وړ ده چې د سولې ولسي حرکت لومړی له هلمنده پیل او بیا د همدې غوښتنې د پوره کولو لپاره د هیواد لویو ښارونو ته پلی تګ هم وکړ او اوس دغه خوځښت غواړي چې د هیواد په لویو ښارونو کې د سولې او اوربند لپاره لاریونونه وکړي. دا زموږ د افغانستان د جګړې څخه به ټوله دنیا اور واخلي. سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو. پر هغو ښارونو مو دا غږ دی چې شکر الحمدلله هغوی په امن کې اوسېږي چې پر کلي باندې زړه وسوځوي. په کلي کې هغه ژوند نشته چې تاسې دلته لري. هلته هره ورځ وژنې دي، هلته هره ورځ بمبارۍ دي، پټاونه دي. پر هغوی زړه وسوځوئ، د هغوی لپاره چغه پورته کوي. خدای نکرده دا ورته تاسې په دا ونه رسېږي. موږ غواړو چې هغه پیسې، هغه اقتصاد د افغانستان د کومکونو او د ملي بودیجې چې په جنګ مصرفېږي هغه په سوله مصرف شي. طالبان باید د سولې ولسي حرکت سره وویني او غوښتنې یې ومني. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.